بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانو می اشفاق ته سیفټي یو نه ویډیو سره حاضر یم. د دې ویډیوز مقصد دا دی چې زموږ کم مرګري سیفټي په فیلډ کې کار کوي د رهنمایي شي او کم کسان چې نه بو شي اس پی لپاره تیاری کوي ته هم دا هیلپفل کېدی شي. زموږ نن ټاپک ټول باکس ټاک دی. دا په سیفټي کې یو ډېر اهم چیز دی او روزانه بیسس باندې کوم دی دا اکټیویټي کی د دې ضرورت ولې راځي. د دې ضرورت ځکه راځي چې انسان ډېر مطلب لکه هر سيزونه هېري زر هر سړی بیزي وي په خپل کار کې او خبرې ډېر زر د نن سبا په ماډرن دور کې او د دې سوشل میډیا استعمال په وجه خلکو نه هېریږي نو او بیا سپیشلی کوم د سیفټي خبرې نو دا خو د خلکو نه ډېر زیات هېریږي یا د امپلیمنټیشن کې کوم دی مطلب لکه سستوالی او کمزوري راځي او چې کله هم د سیفټي خبرې او کنټرول میجرز هیر شي نو د هغې نتیجه ډېره زیاته خراب وي کې اکسیډنټ کېږي کې خلک خدای مکه وفات کېږي او خلک پکې زخمیان کېږي یا بیماریږي. خو د دې هېرېدو چې کوم حل دی سلوشن دی نو ډېر زیات اسان دی هغه دی ټول باکس ټاک. ټول باکس ټاک داسې لکه څنګه لکه ټول باکس په غاړه سهار وختي خلک راغونډي خپل ټولز ورکرز چې کوم دی ارینج کوي او کار دپاره تیاری کوي نو په هغه ځای کې هغه ورکرز چې کوم ټوټل ورک فورس دی هغې سره مختصر غوندې سیفټي باره کې خبره وشي. یو د ورکر دا ټکی چې کوم دی دا زموږ په ژبه کې ډېر مس انډرسټوډ دی. د هر ژبه خپله ویکیبلري د هر فیلډ او فن نو ورکر چې کوم دی اوشه د هر دغه صرف مزدور دپاره نه لیبر هم ورکر دی او فورمین هم ورکر دی انجینیر هم ورکر دی منیجر او ډایرکټر هم ورکر دی. نو ټول ورکر سره چې کوم دی یو سمپل غوندې خبره سهار شفټ په سټارټ کې کېږي او د هغې نیم ټول باکس ټاک دی او د هغې مین ټاپک چې کوم دی هغه د سیفټي خبرې دا اکثر د هر ورځې په سټارټ کې یا د شفټ په سټارټ کې دا خبرې کېږي. ایچ ای سی یو کې او اوشا ویب سایټس او د مختلفو ملکونو قانونونو چې کوم دی نو دا اکټیویټي لازمه کړې ده. دا مطلب لکه بعض ټایم په کمپلاینس کې بعض ټایم نه زیات ټایم دا په کمپلاینس کې سټینډرډز هم د دې ریکوایرمنټ غواړي. ټي بي ټي یا ټول باکس ټاک څه شی دی دا یو انفارمل ډیلی میټینګ دی د ورځې په سټارټ کې یا که د شفټونه ډېري 2 یا 3 شفټ نو هر شفټ په سټارټ کې ورکرز راغونډ کړي شي مختلفو ګروپونو په شکل کې خپل فورمین ورسره یي د ایریا ایچ سی انچارج یا افیسر یا اسسټنټ ورسره یي او 15 والا 15 منټو پورې مختصر خبره سیفټي باره کې کېږي. دې کې څه خبره کېږي دې کې د هیزرډز باره کې خبره کېږي چې تاسو نن ورکرز کم کار کوي او دوی زبرنن په دې کار کې څه قسمه هیزرډز مخې ته راځي او تاسو یو هیزرډ هم ډیلی ډسکس کولی شئ د دریم په یو ټایم ډسکس کولی شئ که های ریسک اکټیویټي وي. بیا د هغه هیزرډز نه بچ کېدو لپاره کنټرول میجرز به صحیح مطلب لکه دا ورکرز به ځان د دې خطرې نه بچ کوي څنګه دا ون وی کمیونیکیشن بني اکثر فورمین یا سپروایزر ټول باکس ټاک کوي که د هغه پبلک سپیکینګ کمپیټنسي یا مطلب سکلزونه ښه نه وي سیفټي والا کسان هم یې سره هیلپ کولی شي. بله خبره دا چې دا دې کې ټو وی کمیونیکیشن تاسو انکرج کوئ. بعض ټایم چې کوم کسان ورکرز کار کوي یې سره زموږ نه ښه کنټرول میجرز او ښه ایډیاز دي نو هغه کنټرول میجرز یې نه هم اورېدل غواړي. بله خبره دا چې څونه انټریکشن او کمیونیکیشن ورکر سره سوای یې به اټینټیو وي او چې څونه اټینټیو وي او انټریکشن زیات وي نو د زده کړې اډلټ لرنینګ کې د زده کړې دغه چې کوم د انټریکشن سره ډېر زیات راځي. دې کې څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو مختلف ټاپکس ډسکس کولی شئ چې کوم ډیلی بیسس باندې هیزرډز راځي هغه ډسکس کولی شئ لکه لفټینګ کنفاینډ سپیس هاوس کیپینګ پی پی ایز ډسټ فایر ایمرجنسي منیجمنټ کیمیکلز الکټریکل ورکس مختلف څیزونه تاسو ډسکس کولی شئ. چې کله ټول باکس ټاک کوئ نو شروع کې د هغې یو انټروډکشن چېرې نن موږ په دې ټاپک باندې خبره کوو یا په دې هیزرډ یا هیزرډز باندې هغه هیزرډ یا خطره ډسکس کړی شي. کنټرول میجرز د هغې چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه میجر کړی شي ویلی شي او بل کنټرول میجرز ډسکس کړی شي او بل که د دې په غیر موجودګۍ کې د کنټرول میجرز په غیر موجودګۍ کې که ریل لایف کې چېرته څه اکسیډنټ شوي هغه اکسیډنټ مطلب لکه ایکسپلین کړی شي ورکرز ته چې یاره که په دې باندې موږ عمل نه کوو داسې حادثه کېدی شي. هغه حادثې کې بېشکه تاسو کپتان هم او د چا چې غلطي نو هغه څیزونه ویزونه پکې تاسو پرایویسي دپاره اګنور کولی شئ خو لکه صرف هغه اکسیډنټ ایکسپلین کولی شئ. بیا دا ټول باکس ټاک سمرایز کوي چې کوم کی پوینټس یې هغه ووایي او
همیشه یاد ساتئ چې ژبه سمپلي چې مطلب لکه څونه کم ټیکنیکل ورډ یوز کوي چې لکه کم آډینس هم ته ناست دی چې هغوی دا زده کړي. ورکرز انګیجمنټ ډېر ضروري دی، هغوی سره پکې معمولي غونډې کې ډسکشن خبرې، او بل دا انشور کوئ چې ټول ورکرز په ټاپک باندې پوه شي چې څه باره کې خبره لکه انټریکشن نه به موږ ته دا پته لګي. سپروایزر او انجینیر پریزنس ماسټ دی پکار دی چې دوی موجودي. دې لپاره مخکې ذکر وکړو پبلک سپیکینګ سکلز لږ پکار وي په ټول باکس ټاک کې. او بله خبره دا ده که نه وي نو که تاسو ټول باکس ټاک شروع کړئ نو 15-20 ورځو کې میاشت کې چې کوم دی دا سکلز امپروو شي. ډاکومنټ کول پکار دي چې یاره دا ټاپک و په دې تاریخ باندې دومره کسانو مطلب لکه دا ټول باکس ټاک ارینج کو که کېدی شي نو تاسو تصویران هم د هغې ځان سره کېدئ. دا هم بعض ټایم د سیفټي پروفیشنلز دپاره پکارېږي چې خدای مکړه حادثه وشي نو ټول نو اول دا تپوس کېږي چې یاره دې انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک شوی او که نه شوی. ټول باکس ټاک کې یو دا خبره اهم ده چې دا خلک ډېر زیات لایټ والي بعض ټایم چې پروجیکټ غټي په کلونو باندې ټول باکس ټاک روزانه کېږي نو ډېر لایټ اخیستی کېږي. نو دا خبره کول پکار انجینیرز یا سینیر سټاف چې کوم دي اکثر لایټ علي. نو دا مطلب لکه یو انګلیش کې ورډ یوز کېږي سنټینس چې یاره بی انټرسټډ اینډ بی انټرسټینګ. داسې اوسېږئ چې تاسو کې خلک انټرسټ والي او داسې اوسېږئ چې تاسو هم په خلکو کې انټرسټ والي. چې انټرسټ وي نو انټریکشن او کمیونیکیشن به زیات ښه وي. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما سره هیشټیګ اچولي. مقصد دا وي چې یاره پښتو ژبه کې په باندې خبرې وکړی شي، پښتو کې دا ټاپکس کم ډسکس کېږي. چې کله هم تاسو نوي ورکرز انډکشن کوئ کې ورته دا وایي چې یاره ټول باکس ټاک خامخا اټینډ کوئ. موږ له داسې لیډرشپ لاوي پریشر ګروپس او یونینز پکار دي چې زموږ سیفټي کلچر امپروو شي او داسې څیزونه چې کوم په بهر ملکونو کې کېږي او د حادثو د روکتام وجه جوړېږي چې دا زموږ په کلچر انډسټري کې او ورکینګ انوایرمنټ کې راشي. سیفټي نور ویډیوز کتلو لپاره دا چینل لایک کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ او په دې ویډیو باندې کمنټ وکړئ. الله پاک دې زموږ ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان. السلام علیکم.